سره له دې چې له پاکستان سره څه باندې 2 میاشتې کېږي سوداګریزې لارې تړلي بازارونو کې توکي زیات او ارزانه شوي. سیمنټ پلورونکي وایي د سیمنټو د نرخ ستونزه هم د بدیلو لارو له امله حل شوي او تر پخوا ارزانه شوي دي. لارې نه مخکې 401 بوجۍ افغانۍ وه سیمنټو، نو کله چې لارې بندې شولې دا هم 600 900 دغسې پورته روان وو. نو چې کله تجارانو دې خوا ته مخه کړه د نورو هغه ته نو بیرته هغه سیمنټ 400 410 دغسې بیرته دغه تاجکي سیمنټ ازبکي سیمنټ دغه نرخونه دي فعلا نو هغه نور هم په کته کېدو ده نو ورځ په ورځ چې پاکستان لاره بند شو تورخم یا د غلام خان دغه لارې به چې بندې شولې سیمنټو باندې به ډېر هغه کو بازار باندې خو اوس شکر د تجاران د بدیلو لار نم سیمنټ واردوي ایرانی سیمنټ دي ازبکي دي تاجکستاني دي او داخلي تملیز د اوس شکر د خد بازار باندې دومره منفي اغیزه نه کوي. ورته مهال افغان سوداګر له دولت غواړي چې په کور دننه د سیمنټو د تولید لپاره جدي هڅې وکړي څو په دې برخه کې افغانستان پر ځان بسیا شي. دولت نه مو دا خواهش ده د خپل ملي تولید په د باندې کار وکړي ترڅو موږ د پردیو ملکونو نورو جوړونه سره راځي هم موږ ته قیمته تمامیږي هم هر وخت له ستونزو سره مخ یو. کله لارې بندېدل دي کله څه دلته معمولي سره لږ تقاضا زیاته شي د ګاونډي ملکو کې حتی نرخ هغه کوم نرخ یې سي له هغه نه پورته کوشش کوي څه نرخ جګ کړي په موږ. دولت نه همدا غوښتنه ده چې د دې غوري سیمنټو د خپل وطني سیمنټو تعداد زیات کړي بله کارخانه هم جوړه کړي نو انشاءالله د خلکو ته به هم ارزانه به هم راځي نو موږ به هم فرصت برابر یې ورته ورو. افغانستان چې په کلني ډول 15 میلیونه ټنه سیمنټو ته اړتیا لري 15% اړتیا له وارداتي لارې پوره کوي خو اوس مهال په 15 ولایتونو کې د سیمنټو پر لویو پروژو کار روان دی چې نږدې 800 میلیونه ډالر پانګونه پرې کیږي.